Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Class 12 Biology da pari ki topic the cannabis. دا chapter number 17 چې دی موږ شروع کړی دی نن موږ په دې باندې خبره کوو چې د cannabis چې دی دا څه ته نو cannabis دا ټکی راغستی شوی دی دا زموږ سره یو پلانټ دی د هغې scientific name دی cannabis sativa دې نه ما دا کرښه ځکه لاندې واله دا ما انډرلاین کړی دی دا scientific name دی که دا پرځ که زه انډرلاین کوم نو دا بیا زه ایټالیک یعنې کوک به چې دی دا ورډ به زه کوک لیکم نو cannabis sativa باره کې به نن موږ خبره کوو نو دې cannabis sativa ته موږ وایو marijuana دې ته که تاسو ویلي که نه دا به لیکي میریجوانا خو دا به مونږ وایو میریوانا دا مونږ وایو د بنګو بوټی نو نن به مونږ بحث کوو په بنګ باندې بنګ یو نشه آور بوټی دی خلک استعمالوي په مختلفو شکلونو باندې دغه ته مونږ میریوانا وایو او د دې ساینټیفیک نیم دی cannabis sativa خو دا مونږ په شارټکټ کې راغستی دی cannabis اوس دا زموږ سره څه دی دا دی سایکو اکټیو ډرګس سایکو اکټیو ډرګس مطلب دا دی چې کله تاسو دا استعمال کوئ یا څوک استعمال کړي د میریوانا د بنګو دا بوټی نو دا سایکو اکټیو ډرګ دی دا داسې یو ډرګ دی چې تا سایکو کوي مطلب دا دی چې کله ته به هوایي خبرې کوې دا چې کله په مختلف طریقو باندې بدن ته لاړ شي نو ته بیا چې دی هوایي خبرې به کوې ته ستا په ځان یو دنیا یي مطلب دا چې ته په ځان داسې په زانګو کې زانګې بس هوایي خبرې چې دی نه هغه به کوي ته به داسې ښکاري لکه سړی وي چې دا سایکو دا لیونی دی نو په دې کې نور څه دي د دې cannabis یو شکل دی چې هغې ته مونږ وایو حشیش حشیش څه شی دی دا اصل کې زموږ سره چرس دی د حشیش په باره کې لږ تاسو ته وایم چې another form of cannabis دا حشیش چې دی نو دا د دې cannabis د دې د بنګو بوټي یو بل قسم دی څوک دا حشیش resins produced from the flowers of female cannabis plant په دې cannabis sativa کې دوه قسمه پلانټ یو زموږ سره میل بل زموږ سره فیمیل نو په دې کې چې کوم فیمیل دی په فیمیل کې چې بیا زموږ سره کوم فلاورز دي نو د هغې فلاورز نه په فیمیل فلاورز کې د هغې نه قسم یو ریسنس چې دی هغه زموږ سره خارجېږي مطلب دا د هغې سیکریشن چې دی هغه کېږي نو هغه سیکریشن چې کله موږ راغونډ کړو نو د هغې نه دا حشیش چې دی نو هغه جوړېږي یعنې چرس چې دی جوړېږي او حشیش دا شی دی د موږ شارټکټ کې حاش وایو چې دا سړی به شخون هم والی شي او دا چې دی سکي هم نو ډېر خلک داسې دي تاسو به ویلي دا چرس چې دی دا به د غاښونو کې معده کوي خوري او ډېر خلک داسې دي د چټې په شکل د سیګرټو په شکل دا سیزونه چې دی دا سکي نو اوس د بنګو دا بوټی چې دی خلک د نشې لپاره استعمالوي که فرض کړه موږ د دې میډیکل یوز ته وګورو په دې د بنګو بوټي نه چې دی موږ علاج هم کوو خلکو له څنګه موږ کوو امیلیوریشن اف نازي اینډ وومیټینګ نازي دې ته وایي چې کله ته د الټو حالت ته لاړ شې ته الټۍ کې نو هغې ته موږ نازي وایو او وومیټینګ چې کله ته الټۍ کې نو دا دواړه حالتونه ختمولو لپاره چې دی امیلیوریشن دې ته وایي چې دا حالتونه ته ښه کې د الټو د حالت نه ځان وباسي تله به الټۍ نه درځي نو د هغې لپاره چې دی دا موږ چې دی استعمالوو څوک د cannabis په میډیکل ټرمز کې سټیمولیشن اف هنګر ان کیموتراپي ان ایډز پیشنټ هغه مریضان چې د هغو د کینسر علاج شروع وي هغې ته ویلی کېږي کیموتراپي او هغه مریضان چې هغه د ایډز مریضان دي نو په هغې کې د لوږې پیدا کولو لپاره چې دی موږ د cannabis دا بوټی چې دی په میډیکل ټرم کې چې دی موږ استعمالوو او لوور انټرااکولر پریشر مطلب دی د په سترګې کې زموږ سره یو فلویډز دي هغې ته موږ ویټرس هیومر وایو هغه زموږ سره پریشر راولي په دې سترګه کې یا پریشر چې کله راشي نو سترګه چې دی بیا زموږ سره چې دی درد شروع کوي نو د هغې پریشر کمولو لپاره چې دی موږ څه چل کوو د cannabis چې دی دا موږ استعمالوو او جنرال انرجیسک افیکټس مختلف قسم دردونه وغیره راځي نو د هغې ختمولو لپاره چې دی موږ د cannabis چې دی موږ استعمالوو ابیوزز میس یوزز مطلب دا ډېر خلک استعمالوي هغه غلط اثرات په بدن باندې چې دی پرې باسي نو هغه زموږ سره څه انزایټي یاره ډېر خلک داسې دي چې هغوی چې زه خپله انزایټي چې دا هغه زه ختمول غواړم یا کله چې دی دا څیزونه استعمالوي نو د پریشاني راځي ځکه چې دی اډکټیو شي نو دی بیا دا څیز غواړي دا بیانوي نو د پریشاني restlessness feeling of loss of control panic fear of impending death یو سړی چې دی بېچینی یا یو سړی داسې دی چې هغه له ډېره زیاته غوسه ورځي د هغې نه علاوه fear of impending death یو سړی ته داسې مرض وي او دی دا سوچونه کوي یار چې زه مرم نو د دغه سوچ ختمولو لپاره دوی دا څیزونه چې استعمالوي ډپریشن یو سړی ډېر زیات پریشاني نه تاسو خیال کړی یاره سیګرټ ولګوه باقي د بنګ cannabis sativa چې دی وغیره د استعمالوي نو خپلې پریشانۍ ختمولو لپاره او سوسایډل تاټس داسې سړی چې هغه ته دا سوچونه راځي ډېر زیات تنګ شوی په معاشره کې او هغه سوسایډل تاټس ته خودکشۍ سوچونه کوي نو هغې لپاره چې دی هم د استعمالي چې د سوچونه زمانه لر شي د دې سره یو بل ټکی استعمالېږي په د ابیوزي کې سایکوسس ورته وایي سایکوسس څه ته وایي
چې severe mental disorder in which contact with reality is lost or highly distorted. د رښتیا څوک برداشت کوي نو یا په دنیا کې چې کوم حقیقي کارونه کېږي ریالټي چې دی هغه څه چې وشي ریالټي بیا څوک مني نو لکه رښتیا خبرې څوک مني نو یا د ده سترګو مخې ته یا چې دی څه اوري هغه بالکل رښتیا وي نه د هغې سره د دې سړي کانټیکټ چې دی هغه ختمېږي نو هغې ته موږ وایو سایکوسس. او د دې کنډیشن په دوران کې چې دی هم خلک د میریوانا دا ټکي چې دی دا میریوانا دا بوټی چې دی دا استعمالوي. نو دا یونیورسيټي واقع الیکشن انفارمیشن مو ستاسو کلاس 12 بیا ویږي چې زه امید کوم چې تاسو به شوي د دې ورپسې لیکچر دی چې تاسو ته بیا کوم ته یې جوړې راوړم.